السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه یم تاسو ورو حسن شاهد یو ځل بیا ټیکنیکل حسن یوټیوب چینل تاسو په خدمت کې حاضر یم. حکومت ګروپ چیرته تاسو هم غواړئ چې د خپل نوم دغه شان ښایسته ډي پی جوړه کړئ د اختر لپاره په هغه باندې د پاسه لیکل شوي عید مبارک یا دغه شان نور مختلف لیکل په دې کې تاسو خپل نوم هم لیکلی شي ډېر زیات په اسانه طریقه باندې هغې له مختلف ډیزاینونو هم ورکولی شي او ته چې بیا کله هم تاسو په خپل فیسبوک یا په خپل واتساپ باندې ولګوئ نو ډېر زیات زبردست او ډېر زیات حیران کوونکی به ښکاري. نو دا به تاسو څنګه جوړوئ دغه ټوله طریقه بالکل سټیپ بای سټیپ تاسو ته ښایم. ور دې نه مخکې تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل ټیکنیکل حسن نه سبسکرایب کړئ دا ضرور سبسکرایب کړئ او زموږ د فیسبوک پیج ټیکنیکل حسن ځان سره هم لایک کړئ چې زموږ راتلونکي هر یو ویډیو به تاسو ته په ټایم باندې دررسي. نو دا به تاسو څنګه جوړوئ دې لپاره به تاسو دا اپلیکیشن ډاونلوډ کوئ. د دې اپلیکیشن لینک په یوټیوب کې تاسو ته ډسکرپشن کې میلاو شي او کوم ملګري چې فیسبوک کې زموږ ویډیو ګوري د ویډیو د پاسه یا لاندې په کمنټ کې به تاسو ته لینک میلاو شي. سمپل همدا هغه ځای تاسو دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې ډاونلوډ کولی شئ. کله چې تاسو دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ تاسو بیا څه وکړئ سمپل دا اپلیکیشن دغه رقم اوپن کړئ. تاسو دلته دوه اپشن درکې زه تاسو ته ښایم چې تاسو د میل لپاره جوړول غواړئ که د پی میل لپاره. نو تاسو به سمپل دلته په دې کې یو سلیکټ کړئ. زه به په دې کې څه وکړم زه به سمپل په دې کې ډي پی پاور وایز زه به دا سلیکټ کړم. دلته ماله مختلف دغه شان کوم چې اکټرز دي هغه ماته شو کی یا دغه شان نور مختلف تصویران دي زبردست. نو که زه وغواړم چې په دې باندې د پاسه خپل نوم راولم نو هغه زه ډېر زیات په اسانه طریقه باندې کولی شم. مطلب زه وغواړم چې په دې یو تصویر باندې خپل نوم ولیکم دا یو ډي پي ځان نه جوړه کړم نو زه به څه وکړم سمپل به په دې باندې کلیک واخلم. ښه نو اډ راغی اډ به زه سکیپ کړم. نو دلته بار تاسو یو اپشن درکې انټر یور نیم دلته به تاسو خپل نوم ولیکئ. مطلب زه دلته ولیکم حسن تاسو ته ښکاري او بیا به زه څه وکړم بیا به سبمنټ نیم کوم چې زموږ سره سیکنډ آپشن دی په دې باندې به کلیک واخلم تاسو ته ښکاري سبمنټ نیم. کله چې زه هم په دغه باندې کلیک کړم نو زما نوم به دلته لاندې راشي د یور نیم په ځای باندې تاسو ته ښکاري زه کلیک اخلم سبمنټ نیم. ها نو تاسو ته ښکاري لاندې زما نوم ولیکلی شو حسن. نو څومره یو زبردست ډي پي جوړه شوله. که زه اوس دا تصویر په خپل پروفایل باندې ولګوم نو ډېر زیات زبردست او ډېر زیات حیران کوونکی به ښکاري. بیا که تاسو غواړئ چې دغه زه کلر بدل کړم دې لیکلو یا ډیزاین بدل کړم نو سمپل لاندې پونټس ورسره کلر آپشن دواړه تاسو درکلي که زه په کلر باندې کلیک کړم نو هر یو کلر چې کوم دا ډېر زیات په اسانه طریقه باندې بدلولی شم. تاسو ته ښکاري سور کلر کې شو که زه وغواړم چې ډیزاین نو سمپل پونټس له کلیک ورکوئ نو دا به خپل ډیزاین بدلوي. تاسو ته ښکاري څومره زیات زبردست په اسانه طریقه باندې تاسو خپل ډي پي جوړولی شئ د خپل نوم ډېر زیات په اسانه طریقه باندې. کله چې هم تاسو په دې کې مکمل ایډیټینګ وکړو بیا تاسو غواړئ چې دغه تصویر زه سیو کړم نو لاندې تاسو له سیو آپشن درکلی که تاسو په دې باندې کلیک کړئ نو اټومیټکلی دغه تصویر په تاسو په ګیلري کې سیو شي او تاسو بیا په خپل واتساپ یا فیسبوک پروفایل باندې لګولی شئ. خو ګومر ګروپ په دغه طریقه باندې تاسو کولی شئ چې د اختر لپاره ډېر زیاته زبردست ډي پي جوړه کړئ د خپل پروفایل لپاره هغه هم ډېر زیات په اسانه طریقه باندې. که ستاسو دا ویډیو خوښ شوي دا ویډیو د خپل ملګرو سره شیر کړئ او موږ به خپلو دعاګانو کې ضرور یاد ساتئ. د الله په امان.